نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا الله پاکو شپږشتم نمبر نوم دی چک بی یا مذلو ځان سره یا مذلو جل جلاله یا مذلو جل جلاله معنی اے ذلیل کون کیا اے ذلت اور کون کیا ذلت اور کون. علماء کرام رضی نوم ډېرې فائدې ذکر کړې دي. یو فائدہ پکې دارا چې کوم دانه زنانه د الله پاک دانوم یا مذل جل جلاله 75 پیری وللی 50 پیری وللی او دا غنه بعد سجده باندې الله تفریض وی کنه فورا سجده پرولي او سجده کې د دعا وغواړي الله بغد دعا ولا قبول وکړي کې ده دی 75 پیری سوې یا مذل جل جلاله یا مذل فورا په سجده پرولي او سجده کې الله ته وجاړي چې الله زما پلان کې حاجت دار له پورا کا الله ولا حاجت سبحان الله وایها سونه ثانه طریقه را. دیم نمبر پیدا پکې دارا وای یو سړی یو ظالم نه یو سړی یریږي یو ظالم سړی دی دغه نه یریږي د 75 پیری دی وای 50 پیری یا مذل جل جلاله اګټه مسره نه 21 پیری دی وای یا مذل جل جلاله یا مذل به فورن الله ته سجده پریوزي او سجده کوي الله تعالی کې ظالم دې زما په وسني کې الله دې راوړي سجده کې الله ته وځاړي کنه چې الله تعالی سره دې کوي زما په وسني کې الله دې خپل فکر کوي وګوره چې فکر کې راځي کنه راځي ها تو پیری 75 پیری یا 21 پیری ها الله دې تاسو بچي ها. دریم نمبر پیدا پکې دارا او چې سوګي 770 وسو او یا پیری روزانه وایو وسو او یا پیری داسي وایي یا مذلو کل جبار الفاظ غو ګران دي یا مذلو کل جبار یا مذلو کل جبار عنید عنید یا مذلو کل جبار عنید بقهر عزیز سلطانک ده كل الفاظ وشاذ ده یا مذلو کل جبار عنید عزیز سلطانک دا الفاظ وسو او یا پیری به دعا وغواړي دشمن به الله تعالی کامیاب دشمن به دې الله کامیاب. اخري فائدہ پکې دارا و چا چا باندې حق کنا هغه ته وینم د سبب وشيو دربه کو پیدا وشي کوئی نن نه سبب را شو کوي کنا حق دې هور کینو نه سبا اکثر دا حالت کې پیسې ورکی قرض دې نه ور دي بارکی دا تقریبا وې دا طریقه دی وکي کنا چې ولاړه په ناس په هر حال کې رسو یا مذل جل جلاله یا مذل او خپل حق دې لکه زین کې راوړي چې الله پلان کې ته حق دې راکړي نو کنه زه یا مذل جل جلاله دا وزن سره وایو ان شاء الله لږه زمانه بعد کې الله قسم مهربانه کی خپل حق موجود خبره ده شو کنه یا مذل جل جلاله یا مذل خپل حاجت په زین کې ساتي نو لږه زمانه بعد کې الله تعالی قسم مهربانه کی خپل حق موجود هذه من تجربه شوی خبره تجربه شوی ده ان شاء الله. دې وجنه ولاړه په ناس په هر حال کې بتوایو یا مذل جل جلاله یا مذل جل جلاله